له نږدې اته میاشتني ځنډ وروسته د شواک ولسوالۍ په لرې پرته سیمه شبه کې یو فرعي روغتیایي کلینیک بیا ترمیم او د ناروغانو په مخ پرانیستل شو. د مسؤلینو په وینا دغه روغتیایي مرکز له څه ځنډ وروسته بیا فعال او د فعالېدو سره سم پکې د ځینو نویو جوړېدونکو ساختماني چارو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه. اوس دغه فعالیت پرانیسته وشوه. ان شاء الله دین وروسته به دغه خلکو دغه قوم او ورسره نږدې ولسوالۍ ټول مرسي مشکلات ان شاء الله حلېږي او د دې ترڅنګ د دې پرانیستي د بیا فعالیت ترڅنګ ان شاء الله دلته ساختماني ځینې انتظار خونې سیوانه نظام انتظار خونه او مرده زنانه انتظار خونه هم جوړیږي او دوه ټایلټ فلش ټایلټ جوړیږي او ورسره د سولر سیستم هم جوړیږي او په څنګ کې ورسره د واټر پوینټس ورته فلټر شوی وبو دغه لپاره هم سیستم جوړیږي. تک اوس یو مریض له دازې تر ګردې زوړي یا تر خوست پورې وړي یا یو بل لوی بازار ته ورسې د خپل مریض ډېر سخت مشقت وي په دا لارو باندې وړل دا خو یقینا یو عذاب دی او مشقت دی. لله الحمد ستا کور ته دننه ستا په پټي کې دننه ستا د کور مخ ته دلته الله تعالی نعمت درکړی دی موږ به شکریا ادا کوو. د سیمې اوسیدونکي د دې روغتیایي مرکز په فعالېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې خدمات یې لا پراخ او 24 ساعتونو ته وغځول شي. خپل ایمو مریضانو ورارم پلار کې وفات شو او نور شو د اوس د کلینیک خلاص شو. موږ ډیر خوشاله یو ډیر منندوی یو د پی امام حسین تقریبا 15 کلی لري دا قوم داسې صحیح دي چې د کلینیک ته د رسیدګۍ د لپاره د موټر لارې سړکونه دغه غټ مشکلات دي. موږ د دې مؤسسینه دا اعلان لرو چې مقصد دغه کلینیک چې د 24 ساعته فعال وساتي. په شواک ولسوالۍ کې دغه روغتیایي مرکز داسې مهال فعالېږي چې د دې سیمې خلک د مخابراتي شبکو پوهنې او ګڼ نور اولي خدماتو هم بې برخې پاتې دي او د اړوند مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.